باګرام پر نیولو ډونالډ ټرمپ ته د ذبیح الله مجاهد جدي ګواښ او ګوتڅنډنه. ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت ته د اشرف غني حکومت نه ده چې د نورو فرمایشونه به عملي کوي. جزئیات همدلته وګورئ او افغان ميډيا چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د امريکا متحده ايالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي باګرام هوایي ډګر یو ځل بیا ونیسي، تازه د اسلامي امارت ویاند او مطبوعاتي رئیس قاري ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکا اوس په خوب کې هم باګرام هوایي ډګر نشي نیولی. ښاغلي مجاهد ویلي د باګرام هوایي اډې نیول یو خوب و خیال دی او امریکا به یې 100 کالو کې هم ونیسي. هغه بېګا شپه په یو ایکس سپیس کې ویلي چې له امریکا پاتې وسلې دوی ته په غنیمت پاتې شوي دي او هېچا ته به یې ورنه کړي. مجاهد په جدي ډول ویلي چې د طالبان حکومت څه د اشرف غني حکومت نه دی چې د نورو غوښتنې به مني. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ ډونالډ ټرمپ اسلامي امارت نه ګواښ کړی و چې که وسلې او مهمات دوی ته ونه سپارل نو پر دوی به کېدونکې مرستې د تل لپاره په مطلق ډول بندي کړي. تازه د ذبیح الله مجاهد دی دغه خبرونه هم راپارېدلي دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان ویلي چې ذبیح الله مجاهد باید له امریکا سره دومره جدي ولاړ نه شي که نه هر څه به له لاسه ورکړي. بلې ډلې بیا ویلي چې زور له ولس وځي او خاني امارت کوي. یو شمېر نورو بیا ویلي چې اسلامي امارت باید په هر ډول چې وي د امریکا متحده ایالاتو سره یو نوي توافق ته ورسیږي. وګورئ ملګرو تاسې پر یاړه څه نظر لرئ خپل نظرونه کمنټ کې شریک کړئ. له ملتیا او ډیرو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.